مانه د اوسني هیروګانو نه دا لکه ډېره سخته ګیله ده لکه که شاید دي نو دا پېښور و دا 2 قدمه ځای کې د کور دی دیری ده ډنډه ده نو پکار ده چې دې له راغلي وي بیا دی وی یاره زمونږ فلم هفته وچلېدو ونه چلېدو لکه میاشته نه رسېدي فلم که نه هغه دا څه چې د هغې اول په خپلو کې اتفاق نشته جهانګیر وایي زه هیرو وې لکه هغه دی ویلن عجب ګل وایي چې زه وې شاهد وایي چې زه وې ارباز وایي چې زه وې نو پخوا هم د اکټرانو بدر منیر و جمیل بابر و بیزار بخ و طارق شاه و اصف خان و هغه ور سټایل اداکاران ور سټایل هغه ته و چې هغه هر قسمه آل راونډر هر قسمه کردار مجرم فلم پاغي کې بدر صاحب د پولیس کریکټر کړي هیرو هغه دی هغه راشي په بیزار بخ پسې یو غار ته او هغه ورته یو دام خور کړي پاغي کې هغه الټا ځوړن کی نو ولې دا کریکټر هغه لپاره صدقه او چې هغه به چې نه زب هیرو ما به څوک ځوړندي او هغه تلل شي دی لکه الټا پاتې شي ګرانو کتونکو دا مهال سره موجود دی د مردان زمونږ ډیر هر دل عزیز شخصیت ابراهیم بدر صاحب او د دې هم بدر صاحب سره ډیر والهانه محبت ته ځکه د نوم سره بدر لیکلې سب وای د بدر منیر صاحب په حواله باندې چې بل بدر منیر برانه شي مونږ دا یو عنوان نن ګرځولې دي تاسو په دې اړه څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ که حضور تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو په لنډ تنګ وخت کې دومره خپل کا مصروفیات او خپل کارونه پریخي او راغلی د برسه کې شرکت کو او نن ډیره خپل ورځ با ډیره خوشاله چې موږ ټول ملګری یو دا غش پاړه سم کلیزا او ډیره خدغه سره ومنل شو نو زه ټول مرګرو د ټولو چیننو والا ډیره شکریا ادا کوم بدر منیر بخپل او خ انسانو کچری خنوي او کې خاصیت نه نن بدادونه مخلوق دادونه د اما کما خلق د سواد نراغلی شبکه د نراغلی د پیښور دی د مردان دی د کوواټ دی د بنو دی پکې د هر ځای لر بر خلق راغلی دی دا د خپل یو خاصیت او یو خسړیتوب یو هغه ډیر ښه انسان او ډیر خپنکار او ډیر جزانه خو ول خدای ورکړي هغه کمی به د فلم انډستری کې پوره شي یاره دا هغه کمی خو 14 کال وشو ما خو لونه لید چې داسې بل اداکار به راشي هر هغه انسان چې لاړ شي هغه په ځای بل چې هر څوک راشي لکه مثال په یو کور کې پلار چې وفات شي زوی که ډېر دغه شي خو بیا د پلار کمی نه شي پوره کولی که نه نو داسې فلم انډسټري هم الله تعالی بدر منیر یو داسې دغه ورکړو یو داسې تحفه چې هغه مانه ډېرو خلکو ښه ډایرکټرانو ښه فلم سازانو او تماشبینو هم پې مزې کړي دي ښه خوندونه یې ترې اخیستي یو پوښتنه کول غواړم ډیر زیات فنکاران راغله مونږ لیدل د نور ځل نه دا ځل ډیر زیات فنکاران راغله خو بیا هم زمونږ چې هغه مونږ چې ورته سو کال سټارز وایو که نه لکه زه به په نامو وایم چې شاهد خان شو ارباز خان شو جهانګیر خان شو داسې نور هم بلا سټارز دي دغه کې مونږ څوک ونه لیدله آیا تاسو ګڼئ ده یا کمی پکاري چې دی راغلي نو دا خو د دې بدقسمتي ده لکه دا کم چې سینیر راغلي وو که نه نو دی راله د دې په عزت کې اضافه وشوه د دې خلکو عزت وکړو خلکو څه تصویرونه ویستو خلکو ته تپوسونه وکړو نو داسې که چېرې هغوی یو ورځ د دې لپاره مقررولی د اوسني اداکارانو لکه د ینګ اداکارانو نو مر خو هر چاله شته دا خو نه ده چې بس بدر و هغه مړ شو دی به ټول مرجم دي نو مري خو به ټول مر خو حق دی ما لپاره هم دی تا لپاره هم دی بل لپاره هم دی خو دا د دې ډېره بدقسمتي ده زه به دا ووایم چې لکه دا د خپل پروموشن دپاره هم دا یو ښه پلیټفارم و چې راغلي و دلته داسې کار دی چې دې لپاره دی نه موعظه غوښتې چې یاره مونږ ګنې دی برسۍ له راځو ماله به څه راکړې دا خو یو خوشي خبره دا خو یو دوایي اجتماعي دغه دی لکه څوک د چا دوا له ځي نو هغه نه به مطالبه کوي چې ماله به ځي څو پیسې راکړې نو دا خو یو اجتماعي کار و لکه یو د دوا خو به زه به دا ووایم چې دا به زمونږ ډېره بدقسمتي بیا دی ویره زمونږ فلم هفته وچلېدو ونه چلېدو
لکه میاشت نه رسیدي فلم کنه هغه دا سو چې د هغې اول په خپلو کې اتفاق نشته چې جهانګیر وایي زه هیرو وې لکه هغه دی ویلن عجب ګل وایي چې زه وې شاهد وایي چې زه وې ارباز وایي چې زه وې نو پخوا هم د اکټرانو بدر منیر و جمیل بابر و بیزار بخو طارق شاه و اسف خان و هغه ور سټایل اداکاران ور سټایل هغه ته و چې هغه هر قسمه آل راونډر هر قسمه کردار یاره جی داسې ما یو فلم کتو لکه ما خو ډېر پخوا کتلی لکه مجرم فلم په هغې کې بدر صاحب د پولیس کرکټر کړي هیرو هغه دی هغه راشي په بیزربخ پسې یو غار ته او هغه ورته یو دام خور کړي په هغې کې هغه الټا ځوړن کي نو ولې دا کرکټر هغه دپاره صدقه و چې هغه به وایي چې نه زه به هیرو یم ما به څوک ځوړندی او هغه ته لاړ شي دی لکه الټا پاتې شي ګوره هیرو خو هغه ته وایي چې هغه هر څنګه کرکټر وکړي خو زمانه د اوسني هیروګانو نه دا لکه ډېره سخته ګیله ده لکه که شاید دی نو دا پېښور و دا 2 قدمه دی کې دی کور دی دیرای ده ډنډه ده نو پکار ده چې دی له راغلي وي هسې په سلیماګانې کې خو شوګانې کوي هغې دپاره هغې سره ټیمي خو د په کال کې یو ورځ راځي د بنو کرک نه د چترال نه د دیر نه د مردان نه د هر ځای نه خلک راتېر شي نو دوی ته خو دا په 2 قدمه کې و یارور دا څونه خلک چې راغلي دي خپلې پیسې لګولي هر سړي خپلې پیسې لګولي په دې کې یو داسې نشته هغه له چا دلته اوس پیسې ورکړي یا معاوضه ورکړه یا یې وله تنخوا ورکړه موږ د بدر صاحب فېډریشن دی د 15-40 کالو نه چلو په هغې کې د 9 برسیانې موږ په خپل سر کړي نه حکومت ته خواست کړی نه ورته منت کړی نه زاري چې تاسو موږ له سره کې په خپل سر ته خپل تعاون هم کړی خو لکه د اوسني هیروګانو لکه په کار د چې دي لکه په کال کې دا یو ورځ خو د هغه لپاره ایستی که نه خو زه به دا ووایم چې دی د هغه په جنازه کې شرکت نه دی کړی هغه وخت ورسه ټایم نو په برسۍ کې به څه ټایم ورڅه وکړي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو ابراهیم بدر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې د بدر منیر په فن او ژوند باندې او اوسني چې کوم فنکاران دي یا سوپر سټارز دي د هغوی چې کومه رویه ده نو په دغې هم دي ډېر په ښه انداز کې د اصلاح په نیت باندې تنقید وکړو نو پکار ده چې دا په دې باندې هغوی غور و خوض وکړي او دا بدر منیر صاحب چې کوم چونکې دا د پښتو لیجنډ او بانی هیرو دغه شانتې څنګه چې دی ووایي چېرې مرګ حق دی نو هر سړی به مري خو د ښه کار ستاینې لپاره د پیسو ټکو د دغې خبرو لالچ نه پکار او په شوق راتله پکار دي اخري خواست زما د ینګ اداکارانو ته دا دی چې دی په دې خبرو خفه کېږي نه راما چې کومې خبرې وکړې لکه دا زه صرف د دې لپاره ویم چې د مسلمانۍ د یو قوم پرستۍ د یو پیړ لکه دا د هغې یو استازو دا ټول هغه په شاګردانو کې راځي دا لکه یو قسم پیر موریدي وه دا ټول هغه موریدان دي خلک کم از کم یو ورځ داسې وباسي د داسې هغو دپاره نو مهرباني وکړئ نو مر خو هر چاله شته که تاسو چېرې دلته نه راغلي وي او موږ سره میلاو شوي زموږ د اړه به نور هم باغ شوی نو خفه کېږئ مه په دې خو مهرباني وکړئ داسې موقعو کې کله کله دغه خلک شرکت کوي په دې کې څه دغه نشته هغه د افغانستان نو هم د پاکستان هیرو والسلام ډېره مهرباني د ابراهیم صاحب په دې خبرو باندې زه نوید بهزاد تاسو نه اجازه غواړم تر ښاد او آباد سیل ویلا پامان